بسم الله الرحمن الرحیم. 13 ورځې موږ تاسو آی سی یو اډمیشن کرایټیریا باندې خبرې وکړې او په هغې کې بیا موږ تاسو سم سپیسیفیک ډیزیز باندې خبرې وکړې. ځینې سپیسیفیک ناروغۍ دي چې هغه د هغې ناروغان باید په آی سی یو کې اډمیټ شي. نو ځینې سیستمونه موږ وویل او د هغې جملې نه یو شمېر سیستمونه پاتې شو چې د هغې سیستمونو له جملې نه یو ګیسټرو انټسټینل سیستم هم فکر شو. ګیسټرو پاتې و که نه؟ gastrointestinal system. په gastrointestinal system پورې مربوط کم ناروغان باید آی سی یو کې اډمیټ شي. اول دا چې اپر جی آی بلیډنګ ولري. اپر جی آی بلیډنګ ناروغان with hemodynamic instability چې هیموډاینامیک نظره انسټیبل وي یا انسټیبل وي انسټیبلیټي ولري. دویم هغه ناروغان چې لوور جی آی بلیډنګ ولري او ورسره lower GI bleeding ولري with hemodynamically دا هم instability ولري لکه هایپوټنشن کې وي شاک کې وي دا ناروغان. دریم هغه ناروغان د جی آی بلیډنګ چې هغوی سیسټالیک پریشر لکه انسټیبلیټي کې دا راځي چې سیسټالیک پریشر یې لیس دین 100 بیټ پر منټ وي. بخره غواړم ملي متر سي ماب وي او هارت ریټ په دې ناروغانو کې مور دین 120 پر منټ وي. هارت ریټ یو سلو شل پر منټ یا له دې څخه زیات وي. او یا هغه ناروغان چې هغوی کې سیسټالیک پریشر یا په مجموع کې و چې هایپوټنشن پاتې شي هایپوټنسیو وي هایپوټنسیو ډسپایټ 1000 cc of نارمل سلین زر سیسی نارمل سلین ورته ورکوي بیا هم هایپوټنسیو وي. زر سیسی نارمل سلین ورکوي او دې سره سره بیا سي هایپوټنشن کې وي او هایپوټنسیو وي یا پسرل هایپوټنشن ولري ورسره. یا هغه ناروغان د هایپوټنشن هغه ناروغان چې نیډ وازوپریسر ته ضرورت پیدا کی. معنا دا چې د فلویډ سره یا د مایعاتو سره ونه وځي اصلاح نشي. هایپوټنشن یې د مایعاتو سره اصلاح نشي او کله چې هایپوټنشن د مایعاتو سره اصلاح نشي نو موږ تاسو مجبور وازوپریسر ورته شروع کړو کنه. او چې کله وازوپریسر ته ضرورت پیدا کی دا ناروغان باید په آی سی یو کې اډمیټ شي. ځکه موږ تاسو کپی کړي پرون دا خبره کړې وه چې ټول هغه ناروغان چې ویزو ټیټریشن اف ویزو اکټیو ډرګ ته ضرورت پیدا کوي او یا وینټیلیټري سپورټ ته ضرورت پیدا کوي هغه باید په آی سی یو کې اډمیټ شي. ځکه وینټیلیټري سپورټ هم آوټ اف آی سی یو امکان نه لري او د ویزو اکټیو ډرګس ټیټریشن هم چې دی آوټ اف آی سی یو چې دا امکان نه لري. نو هغه یوازینی ځای چې هغه دا شیان پکې امکان لري هغه څه ده هغه آی سی یو ده. یو ناروغ دی هغه انګوینګ بلیډنګ لري ongoing bleeding روان دی. اسپیریشن ورته کې بلیډنګ راځي انجی ټیوب پاس کې بلیډنګ راځي انډوسکوپي ورته کې بلیډنګ دی اکټیو بلیډنګ دی. که چېرته په انجی ټیوب کې فریش ریډ برایټ بلډ راشي تازه تکه سره وینه راشي نو موږ تاسو دا ناروغ باید څه په آی سی یو کې اډمیټ کړو. ځکه دا ناروغ څه لري ongoing bleeding لري او د بلیډنګ باید څه شي سټاپ شي. یو ناروغ دی هغې ته ری بلیډنګ شروع شو بلیډنګ یو ځل سټاپ شو
ری بلیډینګ ورته شروع شو، بیا ورته بلیډینګ شروع شو، نو اوس تاسو مجبور شئ دا ناروغ په آی سی یو کې اډمیټ کړئ. یو ځل بلیډینګ سټاپ شوی دی، اوس ورته ری بلیډینګ شروع شوی دی، بیا ورته بلیډینګ شروع شوی دی. نو چې کله بیا بلیډینګ شروع شي دا ناروغان باید په آی سی یو کې څه شي، اډمیټ شي، او آی سی یو اډمیشن ته دا ضرورت لري. دا خو هغه ناروغان دي د ګیسټروانټسټینل سیستم چې باید په آی سی یو کې اډمیټ شي. دې نه علاوه لیور ډیزیز ولري. لیور ډیزیز کې موږ تاسو وایو چې هغه ناروغان د لیور ډیزیز باید په آی سی یو کې اډمیټ شي. لیور ډیزیز کې چې هیپاټیک انسیفالوپیتي ولري. اوس هیپاټیک انسیفالوپیتي ناروغ باید چیرته بستر شي؟ په آی سی یو کې باید اډمیټ شي. هیپاټیک انسیفالوپیتي ولري هغه ناروغ چې فولمیننٹ هیپاټیک فیلری ورکړي. فولمیننٹ هیپاټیک فیلیر ورکړي. چې کله فولمیننٹ هیپاټیک فیلیر وي نو دا ناروغان باید په آی سی یو کې اډمیټ شي. هغه ناروغان چې کواګولوپیتي ورکړي، INR انټرنیشنل نارملایزیشن ریشیو مور دین 1.6 وي، 1.8 نه INR چې دا زیات وي. او هغه ناروغان چې د لیور ډیزیز چې هغه اولیګوریا ولري او یا سپسس ولري دا باید په آی سی یو کې اډمیټ شي. د اکیوټ نیکروټایزنګ پانکریاټایټس ناروغان هم باید په آی سی یو کې بستر شي. اکیوټ نیکروټایزنګ اور هیموراجیک پانکریاټایټس ورته وایي. نیکروټایزنګ هیموراجیک پانکریاټایټس دا ناروغان آی سی یو اډمیشن ته ضرورت لري. موږ تاسو په پانکریاټایټس کې ساینونه ویلي دي. یو کولین ساین دی او ګریټرنر ساین دی. ناروغ چې ایکسپوز کوئ د امبلیکس په خواوشا باندې کولین ساین او په فلنک ناحیو کې چې کوم ډسکلریشن راشي، بلویس ډسکلریشن، هغه ګریټرنر ساین. دا دواړه د اکیوټ نیکروټایزنګ پانکریاټایټس لپاره ډېر ښه ساینونه او نښې دي. اکیوټ نیکروټایزنګ هیموراجیک پانکریاټایټس دا د سیویریټي نظر دا خپلې کرایټریاوې لري او چې هغې ته رینسن کرایټریا وایي چې د رینسن کرایټریاو کې 3 او یا له 3 نه زیات پوره کړي. رینسن کرایټریاو کې 3 او یا له 3 څخه زیات پوره کړي نو بیا موږ وایو چې دا ناروغ اوس باید په آی سی یو کې څه شي، اډمیټ شي. په هغه کې بیا ډبلیو بی سی څومره شي، کلسیم څومره شي، ګلوکوز څومره شي، که نه څومره وخت یې شوی دی، دغه ټول دغه په رینسن کرایټریاو کې راځي. ایل ډي ایچ پې کې څومره شي، کلسیم څومره شي. نو دا ناروغان د لیور ډیزیز او د پانکریاټیک ډیزیز باید په آی سی یو کې اډمیټ شي. اوس راځو د انډوکراین سیستم کم ناروغان باید اډمیټ کو په آی سی یو کې. هیموډاینامیکلی انسټیبل ډایبیټک کیتواسیدوز ناروغان. یو ناروغ دی هیموډاینامیکلی انسټیبل دی او ډایبیټک کیتواسیدوز دی. نو هیموډاینامیکلی unstable narrow unstable patient of DKI diabetic ketoacidosis. Diabetic ketoacidosis چې hemodynamically unstable دا باید پایسو کې اډمیټ شي. HHS hyperglycemic and hyperosmolar state ناروغ چې هغه هیموډاینامیکلی انسټیبل وي. هیموډاینامیکلی انسټیبل ناروغ وي. هیموډاینامیکلی انسټیبل پیشنټ آف HHS هایپرګلیسیمیک هایپراسمولر سټیټ دا باید په آی سی یو کې څه شي، اډمیټ شي. تایراید سټورم
تایراید سټورم وي او یا میکزیډیما کوما وي. میکزیډیما کوما ناروغ دا باید په آی سی یو کې ایډمیټ شي. اډرینل کرایسس ناروغان باید په آی سی یو کې ایډمیټ شي. هغه ناروغان چې هایپونټریمیا اور هایپرنټریمیا ولري یا هایپرکلسیمیا ولري کلسیم مور دین 15 ملی ګرام پر ډیسی لیټر وي او یا سیویر هایپرکلیمیا وي دا ناروغان باید په آی سی یو کې ایډمیټ شي. دا نو انډوکراین سیستم پورې او میټابولیک ډسارډر پورې مربوط ناروغۍ دي. انډوکراین اینڈ میټابولیک ډسارډرز دا باید په آی سی یو کې ایډمیټ شي. د رینل سیستم کم ناروغان باید په آی سی یو کې ایډمیټ شي. ټول هغه ناروغان چې هغه عاجل یا ایمرجنسي ډیالایسس ته ضرورت لري. ټول هغه ناروغان چې هغه ایمرجنسي ډیالایسس ته ضرورت لري دا ناروغان په آی سی یو کې باید ایډمیټ شي. لکه سیویر هایپرنټریمیا، سیویر هایپرکلیمیا، یا پلمونری اوډیما هغه ناروغان چې ډیورټیک ته ریسپانس نه ورکوي. یا والیم ورلوډ هغه ناروغان چې ناٹ ریسپانسیو ټو ډیورټیکس، ډیورټیک ته ریسپانس نه ورکوي. ډیورټیک ته میټابولیک اسیډوسس ناروغان، سیویر میټابولیک اسیډوسس ناروغان، یا کریټینین د باول پریزنټیشن کې د راتګ په وخت کې دا 8 ملی ګرام پر ډیسی لیټر نه زیات وي. او نور دغه هم شته لکه مثلا یوریمیک پیریکارډایټس یې ورکړی، یوریمیک انسیپالوپیتي یې ورکړي، یوریمیک انسیپالوپیتي یې ورکړي، یوریمیک پیریکارډایټس یې ورکړی. دا ناروغان باید عاجل په آی سی یو کې ایډمیټ شي او بستر شي. پوسټ اپریټیو عملیات نه وروسته چې کوم ناروغان دي پوسټ اپریټیو سټیټ ورته ویو. ټول هغه پوسټ اپریټیو ناروغان چې هیموډاینامیک منیټورینګ ته ضرورت ولري، ټول هغه ناروغان چې وینټیلیټري سپورټ ته ضرورت ولري، او ټول هغه ناروغان چې هیموډاینامیک سپورټ ته ضرورت ولري دا باید په آی سی یو کې ایډمیټ شي. نیورو سرجیکل ناروغان هم همداسې نیورو سرجري ورته شوي، هغه هم چې هیموډاینامیک ډاینامیک اینڈ وینټیلیټري سپورټ ته ضرورت ولري دا باید په آی سی یو کې ایډمیټ شي. او هغه ناروغان چې آی سی پی لوړوي، آی سی پی کرایسس کې وي، آی سی پی لوړوي دا باید په آی سی یو کې ایډمیټ شي. چې کله دا په آی سی یو کې بخښنه غواړم آی سی پی لوړوي، آی سی پی کرایسس وي، نو موږ د آی سی پی درملنې په خاطر باندې ناروغ ته مختلف هغه پارامترونه توصیه کوو چې هغه په آی سی یو کې اویلیبل دی.
اوس یو تعداد نزلان صفات دي یا د وغیره وغیره خبره شي ده. نور کوم آفات دي یا کومې ناروغۍ دي چې ناروغ باید په آی سی یو کې اډمټ شي. سیویر سیپسس ان سیپټیک شاک. سیویر سیپسس and septic shock. هغه ناروغان چې په شدید سپسس کې وي او یا سپټیک شاک ته تللی وي دا ناروغان هم باید په آی سی یو کې څه شي دا باید اډمټ شي. سیویر سپسس او سپټیک شاک خصوصا هغه ناروغان چې هیموډاینامیک سپورټ ته ضرورت ولري. دا خبره پکې ډیره شرط ده. هیموډاینامیک سپورټ ته ضرورت ولري او یا وینټیلیټري سپورټ ته ضرورت ولري. هغوی چې وینټیلیټري سپورټ ته ضرورت ولري او هیموډاینامیک سپورټ ته ضرورت ولري نو په دوی کې بیا د آی سی یو اډمیشن ضرور دی چې دا ناروغان باید آی سی یو کې اډمټ شي. ځینې فیزیولوژیک حالات دي هغې ته وایي فیزیولوژیک indications for ICU admission. ځینې فیزیولوژیک حالات او انډیکیشن دي چې ناروغ باید موږ تاسو په آی سی یو کې بستر کړو. چې که چېرته اپیکل پلس یعنی هارټ ریټ ښیي پلس لیس دین 40 beat per minute or more than 140 beat per minute وي او هغه کسان دپاره و چې عمر یې اوور 60 years وي شپېتو نه عمر زیات وي هغو کې more than 120 beat per minute. که چېرته د یو ناروغ پلس ریټ 40 نه کم وي او یا د 140 نه زیات وي دا باید په آی سی یو کې اډمټ شي. او که د یو ناروغ عمر مور دین 60 years یا د شپېتو نه زیات وي د شپېتو کال نه عمر زیات وي نو بیا به 120 نمبر ریټ زیات شو دا باید په آی سی یو کې بستر شي یا اډمټ شي. دویم مین ارټیریل پریشر یا ایم اے پی لیس دین 60 ملی میټر سیماب شي. مین ارټیریل پریشر د 80 ملی میټر سیماب څخه ښکته شي سره د دې چې اډوکیټ فلویډ ریسرټیشن ورته وکړي. آفټر اډوکیټ فلویډ ریسرټیشن ورته وشي کافي اندازه فلویډ ورکړي تقریبا تر 2000 سی سی پورې مایعات ورته ورکړي خو بیا هم د مین ارټیریل پریشر د شپېتو نه زیات نشي شپېتو نه کم وي نو دا ناروغ باید څه شي په آی سی یو کې اډمټ شي. او یا د ناروغانو ویزو اکټیو ډرګس ته ضرورت پیدا کړي. ویزو اکټیو ډرګس ته وازو پریسر درملو ته ځکه چې فلویډ سره خو ریسرټیشن ورته وشو هغې سره ناروغ ونه واته خو اوس وازو اکټیو دواګانې وازو پریسر دي ډوپامین ډوبوټامین ناریپینفرین دې شیانو ته ضرورت لري نو دا باید څه شي دا باید اډمټ شي. دریم که ډیاسټالیک فشار دا مور دین 110 شي ډیاسټالیک فشار 110 ملی میټر سیماب نه زیات شي او دې سره یو شمېر حالات پیدا شي ورسره پیدا شي نو بیا به هم دا ناروغ آی سی یو کې اډمټ کیږي. لکه مثلا ناروغ پلمونري اډیما ته لاړ شي اکیوټ پلمونري اډیما ډیاسټالیک فشار 110 نه زیات شو اکیوټ پلمونري اډیما کې د ناروغ آی سی یو کې باید اډمټ شي. چیسټ پین لري البته اسکیمیک چیسټ پین دا باید په آی سی یو کې اډمټ شي. آورټیک انیورزم ډایسیکشن دی دا باید په آی سی یو کې بستر شي.
اکلمسیا ورته پیدا شوه، ډیسټالیک فشار د څونه زیات دی؟ 110 نه زیات دی. خو ناروغ چې د اکلمسیا لري دا باید په آیسیو کې اډمیټ شي. سبارکنوئیډ هیموریج یې ورکړه او ډیسټالیک فشار 110 نه زیات دی، دا باید په آیسیو کې اډمیټ شي. ګورې کوم حالاتو کې یو ناروغ دی ډیسټالیک فشار 110 ملي متر سیماب نه زیات دی او اکیوټ پلمونري ایډیما کې دی، باید بستر شي آیسیو کې. یو ناروغ دی هغه ډیسټالیک فشار 110 نه زیات دی او اسکیمیک چیسټ پین ورته پیدا شو، آیسیو کې باید اډمیټ شي. یو ناروغ دی اورټیک انیوریزم ډایسیکشن لري، دا باید په آیسیو کې بستر شي. یو ناروغ دی ډیسټالیک فشار 110 نه زیات او کلمسیا لري، په آیسیو کې باید اډمیټ شي. او یو ناروغ دی ډیسټالیک فشار 110 نه زیات دی او هیموریجیک سبارکنوئیډ هیموریج لري، دا باید آیسیو کې زیات شي، بستر شي. یو ناروغ دی ریسپیریټري ریټ چې دی 15 نه زیات دی، مور دین 35 پر منټ، ورسره ریسپیریټري ډسټرس لري. یو خو تنفس زیات دی او د تنفس زیاتوالي سره سره ریسپیریټري ډسټرس لري، نو دا ناروغ باید په آیسیو کې اډمیټ شي. که یو ناروغ د هغې پارشل پریشر آف اکسیجن لیس دین 55 ملي متر آف مرکیوري دی، پارشل پریشر آف اکسیجن یې د 55 ملي متر سیماب نه کم دی، سره د دې چې 40% اکسیجن اخلي. FiO2 یا فرکشن آف انسپایر اکسیجن یې 40% دی او د پارشل پریشر آف اکسیجن چې دی دا بیا هم د 55 ملي متر سیماب نه کم دی، دا باید په آیسیو کې بستر شي. یو ناروغ دی د هغې د پوتاشیم اندازه د 6.5 ملي ایکویلنټ پر لیتر څخه زیاته شوه، پوتاشیم 6.5 ملي ایکویلنټ پر لیتر څخه زیات دی، په حاد شکل زیات شوی، دا باید په آیسیو کې بستر شي. یو ناروغ دی پی ایچ د 7.2 نه کم دی او یا د 7.6 نه زیات دی، دا باید په آیسیو کې اډمیټ شي. او یو ناروغ دی د هغې کلسیم 15 ملي ګرام پر ډیسی لیتر نه زیات دی. او یو ناروغ دی د هغې ټمپریچر د 32 سینټیګریډ څخه کور ټمپریچر یې 32 سینټیګریډ نه کم دی، معنی هایپوترمیا کې دی، نو دا ناروغ باید په آیسیو کې اډمیټ شي. دا هغه فیزیولوژیک انډیکیشن فار آیسیو اډمیشن وي، فیزیولوژیک انډیکیشن فار آیسیو اډمیشن، چې دا ناروغان باید موږ تاسو په انټنسیو کیر یونټ کې بستر کوو او د هغې تداوي وکړو. اوس ډسچارج کرایټیریا څه دي؟ څنګه ډسچارج کوو؟ ډسچارج کرایټیریا کرایټیریاو کې یو څه خبرې باید په نظر کې ونیول شي. اول دې دپاره وایي چې د آیسیو د منابعو نه په سالم شکل استفاده وشي، نو باید ډسچارج موجود وي. داسې نشي کېدلی چې یو ناروغ راغی او هملته دې پروت وي او مکمل روغ شي او په خپلو خپو لاړ شي. دا د ډسچارج کرایټیریا نه ده، د آیسیو ډسچارج کرایټیریا. ځکه دلته د بل چا د حق خوړل کېږي، د آیسیو د منابعو نه سالم استفاده نه کېږي. دې دپاره چې د آیسیو منابع یا د آیسیو ریسورس چې دي دا په سالم شکل باندې د دې نه استفاده وشي، ځکه هغه ریسورس ډېر مصرف پرې راځي او ډېر کم وي، نو هغه که موږ په یو ناروغ باندې ټول تمام کړو خو بیا خو ونه شوله که نه. یو دویم دا چې د آیسیو نه یو ناروغ ډسچارج کېږي، په هغې کې باید د آیسیو سپیشلیسټان چې دي د دوی د ټولو نظر شریک شي، حتی د هیډ نرس پورې، چې هیډ نرس هم باید په دې تصمیم کې شریک شي چې دا ناروغ باید د آیسیو نه موږ ډسچارج کوو. آیسیو انچارج، آیسیو سپیشلیسټ، آیسیو هیډ نرس، د دوی ټول تصمیم په دې چې مریض سټیبل دی دا باید نور د آیسیو نه څه کړو، وارډ ته ریفر کړو، دا باید ډسچارج شي. دا ډسچارج هم نه دی،
دا ډسچارج واټ دی آی سی یو نه موږ واټ ته ریفر کوو ډېر وخت هغه خپل واټ یو آی سی یو لري یو جنرال آی سی یو ده چې د ټولو شفاخانې آی سی یو ده یو هر واټ خپل آی سی یو لري هغه خپل واټ نه چې هغه آی سی یو نه چې واټ ته لګي باید په هغې باندې تصمیم د ټولو وي نو لکه د وزټ فیصله یې ورباندې وزټ فیصله وکړي چې بس دا ناروغ اوس ښه دی دا باید تاسو کوئ واټ ته شفټ کوئ واټ نه به بیا کور ته شفټ کېږي نو کله چې ناروغ د وینټیلیټري سپورټ نه خلاص شو وینټیلیټري سپورټ ته نور ضرورت نشته وینټیلیټري سپورټ ته ضرورت نشته د خپل اکسیجن پوره کوي وینټیلیټر ته ضرورت نه لري دا باید ناروغ څه شي واټ ته شفټ شي هیموډاینامیکلی سټیبل شو هیموډاینامیک منیټورینګ ته ضرورت نه لري هیموډاینامیک منیټورینګ ته نو نیډ فار وینټیلیټري سپورټ اینڈ نو نیډ فار هیموډاینامیک سپورټ هیموډاینامیک سپورټ ته نور ضرورت نه لري او هیموډاینامیک منیټورینګ ته نور ضرورت نه لري نو چې کله هیموډاینامیک سپورټ ته ضرورت نه لري او وینټیلیټري سپورټ ته ضرورت نه لري نو د داسې ناروغ بستر په آی سی یو کې د آی سی یو د ریسورس زیاده ضایع کېدل دي ورسره کله کله داسې کېږي چې غواړي آی سی یو نه مریض ډسچارج کړي واټ ته شفټ کړي وي په دې تصمیم کې تاسو ناروغ او د ناروغ په اواز هم انوالو کړئ ستا مریض ښه شوی باید قانع شي د هغه قناعت حاصل شي ستا مریض اوس ښه شوی دی مثلا یو ایمای ناروغ درته راځي اکیوټ مایوکارډل انفارکشن ناروغ دی اصلا خو د دې اول 40 ساعته باید په آی سی یو کې اډمیټ ده چې ترومبولیټیک واخلي ځکه د دې د کمپلیکیشنونو ډېر ټایم چې دی هغه اول 40 ساعته دي اول 40 ساعته دا ډېر اختلاطات ورکوي نو په اول 40 ساعت کې خدا باید حتما کارډیک منیټور ورته وي او مریض باید په آی سی یو کې اډمیټ وي خو موږ بیا هم دا ناروغان 3 to 5 ډیز دپاره 3 تر 5 ورځو دپاره دا ناروغان باید په آی سی یو کې وساتو او بیا نور باید واټ ته شفټ شي واټ کې باید تیر وخت اگر که 40 ساعته چې واټ کې تیر کی په آی سی یو کې تیر کی باید نور واټ ته شفټ شي دا باید واټ کې نور وخت تیر کی همداسې یو مریض دی شاک کې دی تاسو ته راغی شاک کې راغی ناروغ هیموډاینامیکل انسټیبل دی او هیموډاینامیک منیټورینګ ته ضرورت لري نو شاک نه وواته آؤٹ آف شاک شو شاک نه لاړ آؤٹ شو فشار یې صحیح شو اکسیجن ته ضرورت نه لري انټروپیک سپورټ ته ضرورت نه لري آؤٹ آف شاک شو نو دې باندې آی سی یو کې نور څه کوي دا باید شفټ شي واټ ته نور دا به څه شي واټ ته شفټ شي یا یو ډایبیټک کیتواسیدوز ناروغ دی انکانشیس سټیټ کې درته راغلی دی هیموډاینامیکلی انسټیبل دی آی سی یو کې دی اډمیټ کړه فلویډ دی ورکړل کیټون یې منفي شو کانشیس شو انټیک یې وکړه خوراک کوي خبرې کوي کیټون یې منفي دی ګلیسیمیا یې نارمل ده نو دا اوس څه کوي آی سی یو کې که یو ورځ نیمه ساتي دا باید چیرته وي واټ کې تېره کړي واټ نه باید بیا شفټ شي کور ته کور ته شفټ شي نو دا هغه ډسچارج پالیسي ده چې هیموډاینامیکلی منیټورینګ او وینټیلیټري سپورټ نه ناروغ خلاص شو باید آی سی یو منیټورینګ ته نو ضرورت نه لري دا باید نور لاړ شي واټ ته تر څو د آی سی یو ریسورس څنګه شي په ځای باندې مصرف شي نو دا شو آی سی یو ایډمیشن ټرانسفر اینڈ ډسچارج کرایټیریا نیکسٹ ټاپک انشاءالله کارډیک اریسټ ورسره بی ایل ایس ایس سی ایل ایس